د رسنیو د مرکز د ولایتي څانګې په بلنه د لغمان د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د خبریالانو ناسته ترسره شوه. یاده ناسته چې په دې ولایت کې د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو د همغږۍ په موخه رابلل شوې وه، د لغمان د ملي راډیو تلویزیون کونغک خیبر نوښت او رغون راډیوګانو د بیلابیلو چاپي رسنیو استازو او خبریالانو پکې برخه اخیستې وه. لومړی په لغمان کې د یاد بنسټ ولایتي استازي ګلاب ابراهیمي د ناستې په هدف خبرې وکړې. ورپسې د ملي راډیو تلویزیون امیر محب الله محب، د ولایت مقام ویان اسد الله دولزي، په ختیځ زون کې د ژورنالستانو شورا مسؤل جاوید مسرور، د کونغک راډیو مسؤل ځوان انقلابي، د لغمان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو مدیر او په یاد ولایت کې د ژورنالستانو د شورا مشر نجیب الله لکوزي او د اطلاعات او فرهنګ د اطلاعات امیر عتیق الله قریشي په واسطه سره د ژورنالستانو د همغږۍ په اهمیت، ستونزو، ولسونو ته د واقعیتونو د رسولو په لارو چارو خبرې وکړي او ټینګار یې دا و چې خبریالان باید خپل فعالیتونه په مسلکي ډول پر مخ یوسي. وروسته په رسنیز ډګر کې د یو لړ ستونزو د حل په موخه لازم تصمیمونه هم ونیول شول.